زه په خپله په دواړو سترګو مایي پیم او پلار مې مړ دی، ورونه هم نه لرم. دغه مې بچیان دي 8 دانې، 4 هلکان دي، 4 جنکۍ دي او پروت هم بل چا سره ماماګانو سره په مینه کې یم. خپله مینه هم نه لرم او بس د غریبۍ او د عاجزۍ شپې او ورځې دي. سباکوی خپله په سترګو معیب شوی یم، هم د 1 روپۍ درو وس مې نه کېږي. دغه بچیان مې معیبه دي، د 2 درو وس مې هم والله کې کېږي. پیدایشي همداسې دي. بالکل او په دې اړه خو ډاکټر ته چېرته ماشومان دي والله چې وروره وس دس نه لرو چې وس هم لرلی. ولې خپله هم نه یم تللی، نه مرزادي نه یم. زه هم په مخکې ښه وم او اوس داسې شوی یم. نور ډېر داسې بېدسته نه یم، خالي په سترګو معیب یم او چې سترګې مې ښې شي شکر دی. دومره دیاړي خواري به زه خپله هم وکړی شم او بس الله پاک دې د دوی سره ډېر کومک وکړه. که موږ سره دغې سترګو په باره کې او زما د دغې بچیانو غم یې وکړ، دا به ډېره غټه کړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نه کړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. د مومند درې ولسوالۍ اړوند د غزګي کلي هغه کورنۍ چې 15 ماشومان یې د سترګو تکلیف لرل او سرپرست یې هم په سترګو معیوب دی، هغه هم نن د جلال آباد ښار درمسال چوک ته د نور سترګو کلینیک ته راوسته چې دغه بیماران په هکله به اوس ډاکټر صاحب مایوان احسان تاسو ته معلومات درکانې او د دې بیمارۍ په باره کې او د دې علاج په باره کې چې د دې لپاره څه کول پکار دي. نو ډاکټر صاحب مایوان احسان به تاسو ته د دغو ماشومانو بیمارانو په هکله خپل معلومات شریک کړه. السلام علیکم ورحمت الله. د المقدس خیریه بنسټ د خوا نه د غزګي کلي نه کوم ماشومان راوړل شوي دي، 6 خویندې ورونه دي، یو یې پلار دی. پلار بېچاره چې دی هغه مطلقا علاج نه کېږي، خپل دید یې کاملا د لاسه ورکړی دی، هغه ته سر طبابت کې تداوي نشته. په خویندو ورونو کې چې دی یوه خور یې چې سیما نومېږي او مشره ده الحمدلله هغه جوړه ده بالکل او عینه کې یو خاص تداوي ته ضرورت نه لري. پاتې 15 ماشومانو کې چې دا ټول موږ په طب کې ورته مایکروکورنیا ایرس کلوبوما وایو. یوه سترګه د 2 خویندو ورونو ښه ده او یوه ډېره خرابه ده او نور 3 چې دي د هغوی 2 سترګې ضعیفه دي. ټولو ته د لازمو معایناتو نه پس عینه کې توصیه شوې دی به باقي ټولو عمر عینه کې کاروي او د یو لنډ وخت لپاره ورته ویټامینونه او ویټامین ای توصیه شو. نو انشاءالله د دې زندګي به ښه روانې د عینکو سره به د دې ژوند راښه شي، د تعلیم و تعلم استعداد به هم پکې پیدا شي او خپل ژوند به په نورمال توګه مخته یوسي. د مقدس خیریه بنسټ نه مننه چې زموږ یوازې د دوستانو سره همکاري کوي او موږ هر وخت د دې په خدمت کې چې کله هم دوی موږ سره د همکارۍ غوښتنه وکړي انشاءالله موږ د دې په خدمت کې او د دې غوښتنې ته نه ویو. مننه کور و مدان. تاکي خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه. دواړه سترګې ضعیفه دي او د سره ډېر کومک هم نه ګوره داسې حرکت هم لري په خپل ځای او د ده دپاره ریډینګ هم نه دی شوی، ښه عینکې هم نه جوړېږي. د قسمت ځکه خراب دی. ژوندونه ډېر مې خوښېږي نو ریډینګ یې نه کېږي که نه ښي سترګه یې ښه ده، چپه یې ډېره ضعیفه ده خو مونږ خو چشمې ورته ږدو دا یې ښه سترګه ده. که دا پټه کړو په دې بله شی ګورې ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ چپه جوړه ده. دا او دا ورور یو شی دی او د دې ښي سترګه چې ده هماغسې لکه چې د هغه ده د ده وړم ده او کلوبوما ورته وایي هغه هم پکې ده. نو دله هم عینکې ورکوو هماغسې به چپه سترګه پټۍ کوي او یوازې په یوه سترګه. دا څو دي زوی؟ اوس څو شوي؟ اوس څو دي؟ او دا؟ او داسې چې لږ لرې شي دا؟ ګورې د دې سترګه هغه نه ښه ده، دا انتخه ده خو چشمې ورکوو دو ته او که ویټامین ای هم ورکوو نو دا نسبتا ټولو نه ښه دا خور ده. دویم ښه حالت کې دا ده، دریم کې دا ده. نو دا چې پټه کړو دا یې په دې سترګه ښه نه ګوري، هېڅ نه ګورې که نه ګورې ما ګوتې ښکاري دا څو دي؟
څو دي دلته څو دي اوس او دلته نو دلته کوم شمېر چې موږ ورکوو یوازې د ښي سترګې غم به نه کېږي دا هره ورځ به یو 3-4 غنټې دا سترګه داسې پټی کوي او چشمې به یې ایښي دا بله سترګه به لږه رالارې ته هم شي سیده به هم شي او نظر به هم لږ وکړه نشنه خو ښه ده چشمو کې به دا پټی او دا به خلاصوي د ورځې 3 غنټې ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی تاکي سکون تاکي آرام د زړګي لیدلی لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ورباندې نکړم د بادشاہ په بادشاہ د نور د سترګو کلینیک او د ډاکټر صاحب میوان احسان نه یو جهان مننه همیشه زموږ د بیمارانو سره ډېره همکاري کړې ده د خپل وخت مطابق یې ورسره نقدي کومک هم کړی دی او په ټیسټونو کې په معایناتو کې موږ سره مطلب 100% 50% همیشه موږ سره د همکاري کړې ډسکاونټ یې کړی دی او همیشه موږ ته ډاډ راکړی چې ستاسو بیماران راځي زه به په هر وخت تاسو ته حاضر یم او ستاسو خدمت کې همیشه انشاءالله نه برکنه وایم نو موږ ورنه مننه کوو او الله دې د ژوند او په کې برکت واچوي الله دې دا ژوندی لري موږ دپاره نو ډېره مننه ډاکټر صاحب الله دې خیر سپور ودان ورباندې نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه تاکي خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه تاکي خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه په کار مې نه دی دغو ټولو ماشومانو مصارف د المقدس خیره بنسټ د رئیس لخوا وشو او د دوی چشمو د دوی دوی نو په تاسو باندې هم غږ کوو چې را روان وخت لپاره دا کورنۍ ډېره بېوسه ده نو خپلې مرستې ورسره وکړئ چې دوی آینده کې د دوی چشمې یا دوی ضرورت وي او د کور نور خوراکي توکي هم نه لري نو تاسو موږ سره مرسته وکړئ موږ به نیغ په نیغه د دوی کورنۍ ته ورسوو په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې